د سولر سیستم د کولو لپاره څو پارامترونه ډیر ضروری دي چې تیره ویډیو کې مو یو دانه پارامتر په هکله تفصیل سره بحث کړی ده چې سولر تختې دي. او نن راځو انورټر، سانورټر او انویټ ترمنځ توپیر ګورو. انورټر هغه آله ده چې ډي سي ولتاژ په اي سي باندې بدلوي او له ځان سره چارج کنټرولر نه لري. که چیرته له ځان سره چارج کنټرولر ولري نو هغه ته سانورټر ویل کیږي. انورټرونه چې دي مختلف ډولونه لري. نظر طاقت ته وګورو نو په درې ډوله دي. اول ډول انورټرونه چې دي هغه آن آف په نوم دي. دا انورټرونه د 1 کیلو واټ څخه کم طاقت لرونکي دي او مؤثریت یې چې ده 15% څخه تر 80% پورې ده. دویم ډول انورټرونه چې دي هغه PWM په نوم دي. دا انورټرونه نسبت آن آف ته ډیر کارېدونکي دي او مؤثریت هم لوړ ده چې 80 نه تر 15 پورې ده. او بل ډول چې دي MPPT په نوم دی. دا د نورو ټولو انورټرونو څخه ډیره ګټه لرونکي او مؤثریت لرونکي انورټرونه دي. مؤثریت یې 90 څخه تر 95% پورې ده. او PWM او MPPT انورټرونو ترمنځ توپیر په دې کې ده هر کله چې دې څخه بیټري چارج کوو. دا له MPPT هغه انورټرونه دي هر کله چې بیټري ورڅخه چارج کول دا د ولتاژ ضایعات له ځان سره نه لري. او که PWM څخه استفاده وکړو دا یو لړ ځان سره ولتاژ ضایعات لري. اوس راځو انورټرونو توپیر د انویټ ترمنځ کوو. انویټ هغه آله ده چې ډي سي ولتاژ په اي سي بدلوي. دې کې خو هیڅ توپیرونه نشته. توپیر په دې کې ده هر کله چې بیټري ورڅخه چارج کوو یا د کور تجهیزات روښانه کوو یا ورڅخه استفاده کوو نو انویټ سره باید یو فلټر یا د چارج کنټرولر وصل شي ترڅو تجهیزات خراب نشي. یو بل توپیر د انویټ او انورټر ترمنځ په دې کې ده. انویټ هغه آله ده چې یو فاز په 3 فازه بدلولی شو یا 3 فازه په یو فاز هم بدلولی شو. او انورټر کې داسې نشو کولی چې یو فاز په 3 فازه تبدیل کړو. هغه یو فاز ځان ته دي 3 فازه ځان ته انورټرونه دي.